مانورهای نظامی در زمین و هوا نیروهای امارت اسلامی قدرت نظامیشان را براق می‌کشند. در این نمایش نظامی نیروهای امارت اسلامی از رژه نظامی پیاده تا پرواز هلیکوپتر را انجام دادند. اما مهمتر از این نمایشات رزمی گفته‌های مقام‌های ارشد نظامی است. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید امنیت در تمامی جغرافیای افغانستان تأمین شده و امارت اسلامی هم متحد بر آماده‌سازی یک اردوی مجهز زمینی و هوایی برای افغانستان است. تعهدات ته چې د اسلامي اصولو شرعي مصالحو او لارښوونو په رڼا کې مو ترسره کړي دي. کلک ژمن یو او دا ژمنتیا خپل دیني مکلفیت او عبادت ګڼو. موږ د هیچا په خاوره کې د مداخلې او تعدا اراده نه لرو او د اسلامي اصولو او شرعي مصالحو او ملي منافعو په چوکاټ کې لسیمی او طول نړۍ سره ښه تعامل غواړو. همین گونه به زعم برخی از مقام‌های ارشد نظامی دولت حاکم بر افغانستان پیروزی جنگ 20 ساله در برابر امریکا نتیجه مقاومت و قربانی نیروهای امارت اسلامی بود. بعد از سالها مقاومت مجاهدین، مبارزه مجاهدین، قربانی مجاهدین آنها را مجبور ساخت و وادار به این ساخت که با امارت اسلامی افغانستان اعلام مذاکره بکنند. شمار از مقام‌های ارشد امارت اسلامی اما میگویند هیچ گروه مخالف در افغانستان وجود ندارد تا در برابرش به نبرد پرداخته شود. آنها از اردوی تازه افغانستان میخواهند تا جهاد با نفس را آغاز کنند. نو تاسو اول مسؤلیت دا د تاسو د الله سره خپل تعلق ټینګ ساتي، ټینګ به جوړوي. ځکه کوم ځواکونه د تاریخ د اسلام په تاریخ کې چې الله سره تعلق له صحابه کرام راونی تر اسلامي ټول تواریخ پورې چې کوم فوز او کوم لښکر د الله سره تعلق جوړو هغه بیا شکست ناپذیر دي، هغه ماته نه د خوړلې. اوس دلته الحمدلله کوم خارجي دښمن نه لرو چې د هغې سره موږ تاسو مقابله کوو. اوس د زړونو د ګټلو د ولس په زړونو باندې د پټۍ د لګولو د اخلاقی د جهاد مرحله را رسیدله. پیشتر هم امارت اسلامی مانورهای نظامی را در چند ولایت کشور انجام دادند. بزرگترین مانور نظامی نیروهای امارت اسلامی از قطع استشهادی در کندهار و نمایشات قوت‌های هوایی در بلخ بود.